چې دا لرختیاو نه خبره خلک دوی د دروغو په قصو ددي د انقلاب نارې به څنګه راویښ کي د جلندر په الله ددي مهرباني دا لرختیاو نه خبره خلک دوی د دروغو په قصو ددي د انقلاب نارې به څنګه راویښ کي د جلندر په الله ددي یا د پښتو یا د ایمان په سر یا مو خانان یا مو مولیان وجني زه شمه قتل خو قاتل مې نه وي ما ته ښکارېږي ما پیریان وجني مهرباني او دوه شعره مجي چې دغه دواړه د بابا ستا د لښکر شهیدان دي د بابڼې شهیدان که د ټکر شهیدان مونږ ستا هر شهید یاد کړی دی د خپلو په شان احسان صاحب مونږ ستا هر شهید یاد کړی دی د خپلو په شان تا چرته یاد نه کړل زمونږ دا کافر شهیدان مهرباني پښتنو کم تاریخ په زه د خوشحالۍ مانځمه پښتنو کم تاریخ په زه د خوشحالۍ مانځمه د جنورۍ نه شي شروع تر دسمبر شهیدان پښتنو کم تاریخ په زه د خوشحالۍ مانځمه د جنورۍ نه شي شروع تر دسمبر شهیدان غزل و شریک کوم همدرد صاحب چې هغه هم شوباغي تر دروازې راځي او ځي یادونه د اشنا د نیمې شپې راځي او ځي د سترګو چوتول نو خو زه دې لیونی کړم په زړه کې مې تر اوسه زلزلې راځي او ځي مننه جي او ډېر وخت نه ورته زړه ډک کم چې دا به ورته وایم استاد جي ډېر وخت نه ورته زړه ډک کم چې دا به ورته وایم چې وخت راشي په ما باندې خولې راځي او ځي مننه هغه مننه جي هغه په څه خفه دی چې په هیڅ نه رضا کېږي هغه په څه خفه دی چې په هیڅ نه رضا کېږي مودې وشو د ستورو چې جرګې راځي او ځي او مقتد همدرد صاحب چې ته ګوره صاحب په عشق کې څومره لوی هنر زده کو ته ګوره صاحب په عشق کې څومره لوی هنر زده کو ته ګوره هر ماښام تر میکدې راځي او ځي ډېره مهرباني